السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانه زده کوونکو د ریاضي یو بله جلسې ته ښه راغلاست. په دې جلسه کې مونږ فکتوریال او ترکیب وایو. راځئ ګرانه زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. زموږ عنوان چې ده فکتوریال ده. فکتوریال د طبیعي عدد یو نه تر انمه پورې مسلسله ضرب ته فکتوریال ویل کېږي. یعنې څرنګه ګرانه زده کوونکو تاسو ښه ځیر شي لکه لیکو چې n فکتوریال n فکتوریال مساوي کېږي یو ضرب د دوه ضرب د درې ضرب د څلور همداسې جریان لري ګرانه زده کوونکو تر n منفي دوه ضرب د n منفي یو ضرب د n دې ته مونږ وایو فکتوریال. یعنې کله چې مونږ انمه n فکتوریال ته انکشاف ورکړو همداسې کېږي یو دوه درې څلور ضرب په حالت باندې تر هغه پورې چې n منفي دوه ضرب د n منفي یو ضرب د n پورې دې ته مونږ وایو فکتوریال. د فکتوریال انکشاف ده. تاسو ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو یو مثال مونږ حلوو. لکه مونږ لرو چې دوه فکتوریال دو فکتوریال په دې معنا چې مساوي کېږي. یعنې فکتوریال عموما د یو نه شروع کېږي یو ضرب د دوه مساوي کېږي څلور ته. یعنې دا دوه فکتوریال څو شوله څلور شو. همداسې که ولرو صفر فکتوریال مونږ وویله ګرانه زده کوونکو چې مونږ هر عدد چې نه شروع کېږي د یو نه یو اږدو د یو نه بعد چې شی د صفر ده. صفر هېڅ معنا نه لري هېڅ نه لیکو نو زموږ صفر فکتوریال هم حاصل یو ده. که داسې ولرو چې یو فکتوریال که یو فکتوریال ولرو مونږ دا مساوي کېږي یو څخه فکتوریال انکشاف آغازېږي یو ده. د یو نه بعد شی نشته نو د یو فکتوریال جواب هم یو ده. او که داسې ولیکو چې څلور فکتوریال دا مساوي کېږي یو ضرب د دوه ضرب د درې ضرب د څلور مساوي کېږي. ګرانه زده کوونکو یو څه دوه سره ضرب شي څو کېږي دوه کېږي. دوه څه درې سره ضرب شي څو کېږي شپږ کېږي. همدارنګه که شپږ څلور سره ضرب شي څو کېږي څلورویشت کېږي. نو زمونږ د دې افاده یا زمونږ د دغه فکتوریال ځواب څو ده څلور فکتوریال جواب څلورویشت ده. زمونږ عنوان چې دي د فکتوریال څخه مشترکه فکتوریال نیول. که چیرې څو فکتوریالونه د عملیو لاندې قرار ولري نو لوی فکتوریال پر هغه حد ساده کوو چې مشترکه فکتوریال تولید شي. دغه مشترکه فکتوریال کولی شي چې یو له بل سره ساده کړو یو له بل سره ساده کړو. له طریقې څخه د فکتوریال په ساده کولو او د فکتوریال معادلو په حلولو کې استفاده کېږي. د مثال په ډول ښه تاسې ځیر شئ ګرانه زده کوونکو بېلګې ته. لکه مونږ لرو چې 15 فکتوریال 15 فکتوریال ضرب د 14 فکتوریال تقسیم کړو. 15 فکتوریال جمع 14 فکتوریال. ګرانه زده کوونکو دې ته انکشاف ورکوو. ګرانه زده کوونکو د فکتوریال په برخه کې یو بل موضوع چې ډېره مهمه ده. مونږ کولی شو چې یو عدد فکتوریال څه ساده کوو د یو نه شروع کړو تر هماغه حد پورې ورسېږو. خو داسې هم کولی شو لکه چې د خپل عدد څخه شروع کړو تر یو پورې ادامه ورکړو. لکه ښه ځیر شئ 15 فکتوریال زه داسې لیکم 15 ضرب د 14 فکتوریال. زموږ علامه چې شی ده جمع ده. جمع 14 فکتوریال. همدارنګه په مخرج کې چې دي 15 ضرب د 14 فکتوریال. علامه چې شی ده منفي ده 14 فکتوریال. دا مساوي کېږي. ګرانه زده کوونکو په صورت کې چې دا مونږ 14 فکتوریال مشترکه نیسو. کله چې مو 14 فکتوریال مشترکه ونیوله 15 ضرب 14 فکتوریال چې په 14 فکتوریال باندې تقسیم شي پاتې کېږي 15 منفي 14 فکتوریال چې 14 فکتوریال باندې تقسیم شي پاتې کېږي یو تقسیم کړئ. په مخرج کې هم موږ 14 فکتوریال هم مشترک نیسو. 15 ضرب 14 فکتوریال چې 14 فکتوریال باندې تقسیم شي پاتې کېږي 15 منفي 14 فکتوریال تقسیم د 14 فکتوریال کېږي یو. ګرانه زده کوونکو 14 فکتوریال د 14 فکتوریال سره ځي پاتې کېږي 15 چې یو سره ضرب شي څو کېږي 14. په د
د 15 څخه سیو راشي څو پاتې کېږي 14. دا کولی شو ګرانه زده کوونکو چې موږ په 2 باندې ساده هم کړو. لکه اوس 2 سره ضرب شي څو کېږي 14 کېږي. 8 سره 2 سره ضرب شي 14 کېږي. یعنې کولی شو چې ولیکو 8 پر 2. همداسې ګرانه زده کوونکو کولی شو چې د فکتوریال څخه مشترکه فکتوریال نور سوالونه موږ هم حل کړو. دې نه باندې موږ بله عنوان څه ده؟ ترکیب ده. د ترکیب بحث هغه وخت راپورته کېږي کله چې انم شیان په منځ کې د کا شیانو غوره کول کې ترتیب مهمه نه وي. دوی په جوړښت کې د ان کا په دې شکل باندې هم ښودل کېږي او همچنان او یا داسې لیکو چې ان کا دوه قوس په دې شکل باندې هم ښودلی شو. په دغه بڼه یې موږ ښیو یا د هغه میتودونو شمیرل چې د شیانو څخه غوره کېدی شي ترتیب بلل کېږي او فورمول یې په لاندې ډول ده. یعنې سی څه ده؟ انم د کا. سی انم د کا په دې شکل باندې هم لیکلی شو چې دا مساوي ده ان کا مساوي ده n فاکتوریال پر n منفی کا کل فاکتوریال ضرب د کا فاکتوریال. دا ایمونگا د ترتیب فرمول ده. ښځې شي ګرانه زده کوونکو د دې فرمول له مخې نه موږ یو سوال کوو. که موږ ولرو چې سی 15 پر 3 سی 15 3 مساوي ده. مونږه د فرمول له مخې نه مخته ځو. یعنې ایمون ای څو ده؟ 15 ده. 15 3 ترتیب مساوي ده. ایمونگا ان څو ده؟ 15 ده. یعنې لیکو چې 15 فاکتوریال 15 فاکتوریال مخرج ته راځو. ایمونگا ان منفي کا یعنې 15 منفي 3 کل فاکتوریال ضرب د کا فاکتوریال یعنې 3 فاکتوریال. دا مساوي کېږي. دا اوس ساده کوو. لکه 15 فاکتوریال چې ساده کوو داسې لیکو چې 15 ضرب د 4 ضرب د 3 ضرب د 2 ضرب د 1. د 15 نه چې 3 لاړ شي څو پاتې کېږي 2 یعنې 2 فاکتوریال. 2 فاکتوریال داسې لیکو چې 2 ضرب د 1 ضرب د 3 فاکتوریال هم کولی شو. دلته موږ کولی شو چې اختصار هم وکړو. لکه د ضرب او تقسیم په حالت کې دا 3 سره لاړله دا 2 سره لاړله. دلته یو څه 2 سره ضرب شي 2 کېږي. 2 څه 2 سره ضرب شي 4 کېږي. اوس که موږ 15 2 سره ضرب کړو څو کېږي ګرانه زده کوونکو؟ 10 کېږي. په مخرج کې چې شی پاتې شو یو. یعنې کله چې موږ یو سره ضرب کړو او دا یو بل یو سره ضرب کړو بیا هم یو پاتې کېږي. 10 په یو باندې تقسیم شي کېږي 10. دا و زمون په ترکیب برخه کې بیلګه چې د فرمول له مخې نه. اوس راځو ګرانه زده کوونکو د ترکیب قوانین ته. د ترکیب قوانین ګرانه زده کوونکو که موږ ترکیب ولرو په دې شکل باندې چې ترکیب د انم کا دا مساوي ده سکا یا کوچنی اوسي یا مساوي ان ته باید اوسي. دا د ترکیب یو قانون ده چې موږ ترکیب ولرو ان پر کا موږ کسي دي یا د ان څخه کوچنی اوسي یا مساوي اوسي. دا و د ترکیب یو قانون. دویمه قانون ته راځو. د ترکیب دویمه قانون که موږ داسې ترکیب ولرو چې انم 0 یعنې هر عدد چې وي داسې دي مساوي کېږي یو باندې. یعنی که موږ داسې ترکیب ولرو چې انم 0 وي د دې ځواب یو ده. ښه تاسې دېر شي مثال ته ګرانه زده کوونکو لکه موږ لرو 8 0 باندې یو ترکیب لرو. د دې ځواب څه ده؟ مساوي کېږي یو. همداسې که د ان په ځای هر څومره عدد و خو که 0 و بیا هم ځواب مساوي کېږي یو ده. راځو ګرانه زده کوونکو دریم قانون ته. د ترکیب دریمه قانون که موږ داسې ولرو چې انم ان منفي یو دا ایمون ترکیب ده. دا مساوي کېږي ان ته.
یعنی زموږ ان په ځای باندې هر عدد څه و هماغه یې ځواب ده. ښه تاسې زیر شي ګرانو زده کوونکو بېلګه ته لکه موږ ترکیب لرو 8 اووه دا زموږ ترکیب ده. د دې ترکیب ځواب څه ده مساوي کېږي 8 ده. همدارنګه راځو څلورم قانون ته د ترکیب. ګرانو زده کوونکو که غواړئ چې تاسو دغه ثبوت کړئ چې څنګه n په n منفي یو n ته مساوي کېږي موږ کولی شو چې په ترکیب فورمول کې یې تطبیق کړو عینا ځواب یې 8 راوځي. دا یې لنډه طریقه ده. څلورم قانون چې موږ لرو که ترکیب داسې وي چې n باندې یعنې موږ یو ترکیب لرو چې n ده یعنې کم چې دي n سره مساوي ده د دې ځواب هم مساوي کېږي یو ده. اگزامپل ته مثال ته تاسو ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو لکه موږ لرو 8 ترکیب د دې ځواب څه ده مساوي کېږي یو ده. که تاسو د ترکیب په فورمول کې دا وضع کړئ ځواب یې یو وځي. همدارنګه د ترکیب 5مه قانون که موږ داسې ولرو چې د ترکیب نم یو داسې یو ترکیب ولرو موږ د دې ځواب هم مساوي کېږي n ته. ښه تاسو مثال ته ځیر شئ ګرانو زده کوونکو په عددي باندې که موږ ولرو 8 یو ترکیب د دې ځواب څه دي مساوي کېږي 8 ته. د ثبوت لپاره یې د ترکیب په فورمول کې وضع کړئ همدغه شی 8 راوځي. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو الله پاک ته سپارم. ښه وخت په خدای پامان.